په برونای کې ما نه انټرویو غشتله ما ته وی تاسو سره حکومت څه نه کوي ما نه وای دا ولې ما ته بس مونږ مله څه نه کوو کنه بیا راته وی دي پښتنو کې دا ډزې ولې نه ختمېږي میدان ختمېږي وای دا ولې مې پښتنو کې ماشوم پیدا شي ډزې پکې په سنت ډزې کوي په سر خړې ډزې کوي په پیدانې ډزې کوي په سالګرې ډزې کوي په واده ډزې کوي بیا مرم په ډزو شي زمونږ بنیاد په ډزې خو شوی دی او دا یاد ولرئ کم ماشوم پکور کې پچم گوان کې پیدا شو په د سره روایت شو به بم په دغه کې روان وي کچا پیدا جو کړي د بټول عمر ټوپک پوګه پرو کچا په ختم کو دی په دغه په سب کې رواني کچا په دوکړې باجی راوستي دی بټول عمر په دمو دمانو پس منډه وخی اوس موبایلونه راغله دې موبایل ته وګورئ د سینما ختم کړه کیسټ ختم کړې وی سیارونه ختم کړه سی ډي ختم کړه غړې ختم کړه کارکولیټر ختم کړه دې زمونږ درې ایمانم ختم کړه په خوا به خلکو پوزه کې ګوتې والیو شه دې کې خطه وبره الکه بعض وخت زمان راس لګي لکه ترخی خبرو دي خو په دې خبر کېږي مو زه یو پارټي ته ګوته نه نیسم خو صرف ستاسو ته مخکې کوم یو شعر ما پرون جوړ کړی دی وایي ملک میں کپونو لپټو خوړه ملک میں کپونو لپټو خوړه او چا د شرابو په چاټو خوړه او څوک چې پارټي بدلی مالدار سړی وي وطن هم دقسې لوټو خوړه او چاپ څوک چې پارټي بدلی مالدار سړی وطن هم دغه سه لوټو خوړو چا په مارکیټ چا په لازه جوړ کړه د غریبو په پټو خوړو او پاکستان سم د مستو کټوي د پیروي ټول ته نه پاټو خوړو او په نوکرو چې رشوتونه اخلي په نوکرو چې رشوتونه اخلي نو ټول د فروټو په پیټو خوړو او څوک د ټانګو چنچو کرے ته جاری چپ ټوټي چپ دا شی ولې باندې کې یار څوک د ټانګو چنچو کرے ته جاری چا پټوډي چا پالټو خوړو د خوار کوټه لکه د سفر ساسي د غریب حق په کوټو خوړو او عاجز فروټر کوټه بچول یوسي چا په خواګو مالټو خوړو چا دی نیولې د خانانو زمکه فصل حرام د پټو خوړو څوک پولاونه څوک چرګان خوري پکې په میراوستل سړو روټو خوړو یو وای ما بل وای ما مشرکه بل وای زما ما مشرکه زمونږ کلی یو قمقل سړی کور په کور کړ دی وای ما مشرکه دولت تخپل خو خیریټو باسي دولت دې نسړي نسیټو باسي دولت دې غټو لغاړې ور کوي غریب دې وسخه په گیټو باسي او کمپیوټر جوړ دې د مالدار بچیلا کمپیوټر جوړ دې د مالدار بچیلا د غریب زویش په سلیټو باسي تو کل دې باندې د غریبو نسوار د خان سیګریټو لپلیټو باسي د دنیا هر قوم مخ کې سوچ کې روستو کار کوي واخد یو پختون دې دې مخ کې کار کوي بیا روستو سوچ کوي یو درې چې ته بلډینګو لاندې پکې پنجابي او منس کې بنگالي او په برچته پختونو او پنجابي چې د غپ نه आवाज وکړو ویا جب خانه وی خزه د اکسیډنټ کو چې درشه پختون د دریم چت نه لاندې راو دانګ دواړه خپې ماته شوې چې هسپتال ته یو اوش کې راغی نو کټ کې کیناسته ویل زمانوم غجب خان نو ډاکټر وته وی خزه چې د اکسیډنټ کړي دوته ما خو واده نه دی کړي نو چټي دي د بلډینګ را دانګل دا یاد ولرئ چې 1500 کال نورم تیر شي په دې پښتنو بل پنجاب ډنډه پرتای ځکه چې لس پنجابیان یو پاتې کې 15 پښتانه په 15 پاتو کې دا چیرې نه کامیابیږي په دې خبره ځان سره بیګالم سوچو کې چیرې میرا وسدا سه پستس یو بکواس کړو چې دا دروغ ده کې رښتیا دي نو دغه یو لاس چته بلډینګ اخیری چت کې اور لګیدلو هغه اور ملکولو والا راغله بر ورخت لاندې یو مضبوط پختونو هغه आवाज ورکوي لکه یو ما ترول زبېنی سم چې بچي او کله ماشوم ولې کله غټ کله خزه کله سړی اخره کې یو تک تور بنگالي راغورځو
چا پښتون لاس وکړو داسې ورته وکتل هغوی له اواز ورکړ ویې لکه دا سوځېدلي پکې مه راچوه هغه یې که دا سوی دی بل یو سړی د شپې کټ کې چغه کړې و یا ښځې یا ښځې را منډه که پالج والیم نا ښځې ورته یا سړیه ته خو خبرې کې وایي نه په خولې نیم والي په خپو یې والیم وایي په خپو یې څنګه والي وایي دواړه خپې مې یو ځای شوي دي بېلېږي نه چې هغه ښځې ته کمبل اوچت کړه هغه یوه پنسه کې دواړه خپې تلې وې مولا دی ستاسو د دې علاقې دا خلک په هوټل کې روغ د ورځې 2000 تصویرونه وباسي دا سترګې راله خرابې کړې بټخیلې ته ډاکټر له لاړم هغه راله یوه سترګه اوچته کړه وایي ما یې ولې وایي د یوه کې خو مسله ده ما یې زه دې بله کې به جانماز واچوم دا دغسې یو کور کره یو غل ورغې هغل دا سړي په ښځه تماچه کېښوه وایي څه دې نوم دی هغې ورته یې شګفته نو هغل ورته یې تا نولم وایي زما هم د ښځې شګفته نوم دی یو بیا ولې په خاوند تماچه کېښوه وایي ستاسو نوم دی هغه ورته زما خو ګوهردمان نوم دی خو ما ته هم خلک د مینې نه شګفته وایي بس هغه هم تې ځان بچ کړه پخوا به دا زاړه ټیپونو زړې کیسټې به وي چې ټیپ کې به د کیسټ واچو نو هغه به نه چلېده چې داسې ډب به دې ورکړه نو روان به شو نو چې د ټکر کیسټ به دې پکې ور واچو نو هغه یې به بیا څه بل شان چل کو هغه یو وایي جنازه چې مې د کور واخلي او چې شیرین جان را بریږي زه به مړ یم یو سړی د سترګو اپریشن یې وکړ یو 3 ورځې پس د ډاکټر پټۍ کوله وکړه ورته یې نظر دې ټیک شو وایي یاره جي نه دې ټیکه بیا ورته لاس داسې اوچت کړه زما د لاس دا ګوتې مې هغه ورته د لاس ګوتې نه زه تا نینم ته د لاس ګوتې وې بیا ورته د هسپتال یو مزېداره نرسه مخې ته ودروله وایي دی نی وایي یو والله ډېره ښکلې ده بل یو سړی و هغه د هسپتال مخې ته ولاړ او ژړلې نو چا ورته ویې ولې ژاړې وایي ته ګوره وایي 10 کاله پس مې زوی شو او هغه ماشوم نو دا به د 10 کالو کېده دا لطیفه دا ده دغه مقلتوب نه جوړېږي ښه او دا یاد ولرئ په دې پوند پاکستان کې په ټلویزیون اولنې د منشیاتو قدم په پوند پاکستان کې دا میر اوس خې دی په قسمونو طرزونو تاسو به کتلي داسې د سپینګرو ته به یادم وي د چا نه کله به مې سنګاپور ډېر ځان جوړ کړ کله څنګه بیا راته سکولونه حواله کړه هغه سکولونو پروګرام چې ما په کومه طریقه باندې پیش کړی دی قسم په خدای جی ایم او پروډوسران مې حیران کړي دي ورته او چې په دې غونډ پاکستان کې څومره مزاحیانې که هغه اردو کې که پښتو کې د 15 نه زیاتې والیه مې نشته ستاسو دې مخې ته چې دا زه دا چیچړ پیچړ ولاړ یم زما پکې 892 والیه دي دا په غونډه دنیا کې هم د چا نشته